او د ځان سره یې لږ غونډه کې حساب کوه چې تا څه کړي دي لږ حساب کوه سبا دپاره دې څه لګي الله ګوره قیامت ته سبا ویلی دی ډېر رانږدې کړی دی موږ ته لږ سوچ کوه ځان سره تا سبا دپاره دې څه لېږلي دي ته ما ته دا وایي چې کور مې غټ جوړ کړی زه د کور خبره نه کوم که ته دا وایي چې جیداد مې ډېر دی زه د جیداد خبره نه کوم که ته وایي چې بچي مې ډېر دي او سبا هغه سبا درته نه یادومه د بچو هغه مستقبل سبا لکه څه ته ورلې سبا په معنی د قیامت ته دې څه لېږلي دي يوم ينظر المرء ما قدمت يداه الله وی د قیامت په ورځ به هر انسان ویني هغه څه چې د ده لاسونه رالېږلي دي نو تا څه لېږلي دي آخرت ته عبادات دې څنګه دي صدقات ورکوې که نه ذکر او اذکار کوې که نه علم کوې که نه په علم باندې عمل کوې او که نه تقوا ده پکې شتي که نه د الله نه یېرېږې او که نه د ټولو خبرو ته سوچ وکړې ځان له جوابونه ورکړه محاسبة النفس دا اهم خبره کم سړی چې د ځان سره حساب کوي که نه کم سړی چې ځان سره حساب کوي دا سړی د ګناهونو نه ډېر لري وجه دا ده چې هلته دی د ځان سره حساب کوي په مخه د شپې چې سمولي د سملاستونه مخکې یو 5 منټه سوچ وکړي او داسې ووایي تاسو که نن د شپې لاړې داسې وکړئ لږ د دنیا د حساب به لږ شاته کوي نن چې وده کېدي صرف دا سوچ وکړه 5 منټه یا 3 منټه صرف دا سوچ به وکړه او لازم به وکړي تا ته به احساس وشي وایي که زه وده شم او رپا نه سېدم کېدی شي داسې که نه شي کېدی کېدی شي ته داسې ووایه وایه که زه نن وده شم او رپا نه سېدم نو څه مې لېږلي دي مخکې لږ به نن دا سوچ وکړي کم داسې اعمال دي چې ته پرې داسې نازېږي او داسې سینه دې راویستې ده د الله بندګۍ ته دې زړه نه کېږي اخر ته دې څه کړي چې ته پرې داسې نازېږي ګورې الله زیری در کړی د جنت که الله د پیغمبر په خوله ته زیر اورولی چې پلانی به جنت ته ځي داسې مطمئن ګرځي نو نن شپه به یو 3 منټه 5 منټه بس دا سوچ به وکړي که نن مړ شوم د شپې وده شوم او رپا نه سېدم نو ما څه لېږلي دي مخکې ابو هریره رضی الله عنه ګوره ابو هریره خو پېژنې که نه څومره اوچت صحابي دی وی هغه چې به کله د قبر په غاړه کېناستو نو په ژړا هغه شو ملګرو به ورته ابو هریره دلته ته جاړې ډېر ولې وی جاړم په دې چې سفر راته ډېر اوږد پروت دی او توخه را سره لګه ده د ابو هریره سره چې توخه لګېده نو زموږ سره څه دي ابو وژړل په دې خبره باندې نو تا کومه توخه تیاره کړې ده وتزودو توخه تیاره کړې کومه توخه ته آخرت سفر به په څه باندې تېروو ډېر اوږد سفر دی ګوره لنډ نه دی ډېر اوږد سفر دی ډېر اوږد سفر ما تاسو ته یو پیر مثال بیان کړی و لکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه والزه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د مرګ به څه د پاسه 1400 کاله کېږي که نه کېږي ته سوچ وکړئ د ژوند ته 1400 کاله ایله د اوسه پورې د ابوبکر په برزخ کې وشو بس صرف برزخ کې 1400 کاله ابوبکر صدیق رضی الله عنه تیر کړي دي لا مخکې څومره ژوند پاتې دی د برزخ الله اعلم او بیا الله ته مخامخ کېده او ودرېده د تا ته داسې ګف ښکاري د آخرت ته سفر کوي ته ورشې د قبرونو له ورشه او د مقبرې ته ودرېږه او لږ سوچ وکړه زه تقریبا 3 ورځې کېږي داسې سهار ټیم کې تللی وم مقبرې ته هسې لږ ساعت ودرېدم ډېر داسې سوچ مې وکړو د قبرونو ته او د خلکو ته د آخرت په دې بازار کې ولاړو نو زموږ په دې بازارونو کې څومره شور شغره وي کته راشه او بره لاړ شه او ډز او ډوز هلکه او دې خوا پیسې راوړه واله او د هر څه غري پراته صرف دغه سیلې اواز زما په دې غوږونو لګېدو بس
نو مې دا اوس وتي دي په سفر باندې الله اکبر په سفر وتي دي او هر سړي د ځان سره خپله توښه وړې ده خوش قسمت دی هغه چې غټه توښه یې وړې ده چې آخرت هغه قیامت ته یې ورسېږي او بدبخت دی هغه چې توښه یې لږه وړې ده او یا یې د سره وړې نه ده دی به دا سفر څنګه پوره کوي ته چې کله عمرې له ځې او کله چې ته پاکستان ته ځې دا پیټۍ تړي او دا پړي پې راکاږي او نوم پې ولیږه او سامان ورک نه شي او هلته یې ویسه او کاغذ تې تاو که او پلیشتک تې تاو که دا ټول غمونه دې راغستي چې دا سفر په ښه طریقه باندې وکړو ټکټ والا ټکټ په دې او سیټ پکې کم نمبر دی او بوک دی او که نه دی او دا کیسې دې جوړ کړي د آخرت سفر ته دې سوچ ته نه دی تللی کس هغه بیا ناشنا سفر دی د آخرت هغه ټکټونه بوک شوي دي د مخکې نه زما اوس ستا ټکټ بوک دی تا ته پته شتي که نه موږ چې کلي له ټکټ هله خو بوک کوي که نه زما اوس ستا ټکټ الله کړی دی ته بېغمه شي دنیاوي ټکټ چې ته والې نو هغه ځای معلوم وي چې د کوم ځای نه به جاز اوچتي د آخرت په هغه سفر کې دا خبره شتي ګورئ ټکټ خو الله کړی دی زمونږ خو ځای نه دی معلوم چې د کوم ځای نه وځو دې ته چې ته سوچ دې کړی دې ته چې ته سوچ کړی دی چې صحیح ده دا خو نه دی معلومه موږ ته چې دا سفر د کوم ځای نه شروع کېږي دنیوي سفر خو کوم ځای نه شروع کېږي په کوم ځای ختمېږي ټکټ کې لیکلي خیر مې که نه